مالا دا اړه دې رانه ویستې ویل چې څه چلو شو دومره وارخطا راغلې څه چلو شو نیمې لارې نه راتاو شومه پیسې خو تا سره پاتې دي که نو زه وړم که نه تا سره څه غم دی نو ته یې وړې که ورکې کې نه روکومه دادا نه یې ورکې که ورکې دې کړې نو هسې بیا د نبوس وسخې جوړوم هغې نه دا ښه دی چې زه پخپله ویسم ویله دا به ته روکې نوره سودا به م راوړم او بس پکې دي ښه بټوه په ما بیا وسپاره ښه زما پکې کارت نو دی بټوې سره خو یې نه ورکوم خو پیسې ته ورکوم او بټوه دې ته راوړم تا په مزه زه څوک نورو نه یارې زه وارخطا روانې خود یې وارخطا وم ما ویل ګنې بس پیسې رانه ورکې شوي دي چې رالم نو بس بیا زړه کې مې رالم دا خو دې سره وي په دې جب کې ږدم او بس سودا مودا به م ځان سره راوړم صحیح ده خیال کوه دا صحیح ده بس کور ته ګوره چې ته لاړ نه شي نه ځمه چېرته هم نه ځمه بس دلته پروت یم راشه سوچ یې سړی راځي زه به تر هغې کښتۍ کې کښېنم کله پکې تلی هم نه یم ته نه وي زه کښتۍ کې کښېناستم ویلې چې څوک راشي چې ما هغه غړواړی که نه هغه سړي ته پیسې وړم نه کښتۍ کې خو مخکې نه یم تلی خو هغه زوی مې راته ویل چې لاره بنده ده په کښتۍ کې به ځي زه بس الله نه به خیر غواړو اورې او راځه په مزه ښه یا الله خیر یا الله خیر په قنار راله په مزه دا خو جوور دی که نه لکه د خدای مسلمانه دا سیټونه دې م ټول خوځي لا اله الا الله محمد رسول الله مزه ده که مه خوځوه ماله غورځی مې لکه غورځېږم مه خوځوه څنګه مسلمان یې زه پکې یارېږم او ما راته همدا همداسې د موړي سره جنګې که نه سیغه خو یې تاو که که نه ونه جنګېږي یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر په مزه لکه په مزه د کمر سره یې ونه جنګې یا الله خیر دومره تیز تیز را روان وي ظالمه غورځولي دي لاندې غورځول ولې د څه پیسې خو اوبو کې روان وي نو موږ سره پیسې کمه دي بس دغومره پیسې دي سړي ته وړم تاسې لګې ما پیسې راکړه سپین ږیري سړي ته هم پیسې غواړي مسلمانه ما نه پیسې غواړي نو خیر دی که یو بوډا سړی دی په کښتۍ کې راواړلو ثواب به نه ګټي خو زه بس پیسې خو مې ورنه کړې او په دې جب کې مې واچولې بس غلی به ځم چې سړي ته پیسې ورسوم اوهو نن خو د سره دې اړې ونه لګېده څوک میله هم نه شو چې څوک هم خینچي کړی وي چا نه هم څه شوړه موړه والې وي هلکه یو بابا خو را روان دی د ساده ګل شاندېري او ده سره به لینډ کېږي شوړه به ده سره وي خیر په خیر بابا څنګه یې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ یې څه کې کاکا نو ځمه بازار ته یو کس نه مې مخکې پیسې راوړې وې ډېر وخت وشو نو مې چې هغه وله ویسمه ښې را سره کړي دي که نه نو ته مې ونه پېژندې ما به وپېژنې ما خلک 15 منټه پس پېژني نو زه به لاړ شم که نه چې اوبه کوو که نه دلته واغزویرې څنګه دی کاکا
ښه دی عبدالله یا دی وقف ښه دی هغه هم ښه دی بس هغه راته ویل زه ځم ما ویل نه بس زه ځم خو بیا مې یاره لږ شک دی ما ونه پېژنې چې ته څوک ما به وپېژنې ما درته څه ووي 15 منټه پس به مې وپېژنې خو چې اوبه کوو راځه که نه ستړی 15 منټه پس به راله ځان وښیې چې زه د پلانکي زوی یم او دا یم انشاءالله هغه به مې نو پېژنې اوس به دې راته ویلی وې که نه نه بس اوس خو نه پېژنګلو نه کوو که نه وروستو ها نو بس په ما نه وخته دی چې به راسره بیا بل وخت اوس کوم اورې بس صحیح ده ځه نه دی په عذاب وم ځه زه په مخه دی ښه زه بس الله دې مل شوري صحیح ده ځه او په عبدالله مې دوا سلام وایه وعلیکم سلام بس چې زه بیا داسې راځم کوي خو بس چې به سره اوس کوګني بس زه بس پېژنګلو زما داسې دم دی چې بس اوس به په خپله ما وپېژنې ښه زه صحیح ده زه په مخه دی ښه راشه ودرېږه ظالم اوس وګوره چې کاکا سره څه وکړو نه تشه بټوه ده شته نن دیاړي ولګېده ماشاءالله دا اوس پرېږده بټوې مټوې مټه سوه وګې نو څه وکړم 10 روپۍ درکړم ولې نه وای ها پیسې لکه چې بس سړي ووالې ښه پیسې ورکې شوي یا الله د ویلې 15 منټه پس به مې وپېژنې تا خو غلو تا خو ما اوس وپېژندو ښه پردی پیسې وې زه به هغه سړي ته څه ویم یاره سړی په کومه لاړو مانا بس هغې ووهلې هغه اوس چېرته ودرېږي یاره دادا ډېر زوراور سړی و هلکه ما به وړی وې ښار کې به مې چکر هم والی و چېرته سکرین به مې خوړلی و دغې موبایل ته ناست یم سهار نه مې زړه تنګ شو باقي بس دا چل مې راغستې دا چل به خود رالی نو ولې دادا ته خو چې خفه رالي خفه خود رالم چې دوکې را سره وکړه هغه سړي چا جبې رانه ووالو ما ته ویلې ستړی مه شي او جوړې په خیر یې او چای در باندې څکمه او ډوډۍ در باندې خورمه وایي زه تا پېژنم ما ورته ویلې مې زه خو دې نه پېژنم وایي بس 15 منټه پس به مې وپېژنې او ته یې پېژندلې عبدالله باندې مې سلام هم ویوه خو زه یې څنګه پېژندم نو ما ته ویلې زوی دې څنګه دی نو ما ورته ویل عبدالله ویلې وایي سلام دوا مې پرې ویوه نو دا د خدای ماله په مخه راولي که نه او بس ډېرې منډې مې ورپسې ووالې خو ژوندی جاړو ورک شوی و همدغلته خو یې دوکه کړی که نه چې زما نوم دې ورته په خپله اخیستی دی چې عبدالله مې زوی دی ځه پلارې مه خفه کېږه الله به خیر کړي ته روغ رالي دا پیسې دي دا به انشاءالله واپس راشي هغه له به څه غم وکړو نورې به وګټو مه کوه غمونه خفه خو په دې نه یم چې دا پیسې رانه ورکې شوي هغه سړي ته مې اعتبار خراب شو ورسره مې واده ایښې وه چې زه به درته پیسې راوړم او نن یې درته خامخا راوړم بس دې ظالم رانه ووالي ور به شو پلار هغه ته به وزر وکړو خیر دی ورته به چې دغه شان دوکه راسره وشوه پیسې رانه روکې یو کال به اوس دې دپاره بې مزدوري کوو نو دا ظالمان دې خو دې ووایي هلکه نو ما نه پیسې ولې خو خپلې ځان ته وګټئ که نه دا دومره ظالمان دي دا خلک د سپین ګیري سړي نه ته جب وخا او پټوی دي دا ارامې دي هغه ته نه دي اورېدلي بچیه چې یو کور به پې خپل جوړ نه کړي چې سل پردي وران کړي بلکل نو مسلمانانو داسې کار ولې کوئ زمونږ اعتبار هم په سین له وکړو زما دې ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې چا نه پیسې مه واخئ ارامې دي وبال دی او اوس به مونږ هم داسې قرضداري ګرځو ما ویل چې زه به دا قرض به خلاص کړم تا ته به کویده نه وکړم خو بس د الله رضا به نه ونو